كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية. زمان محترم ومسلمانان ورنو، الله سبحانه وتعالى منگو تاسو ته قرآن کریم د دې لپاره نازل کړی چې موږ په قرآن کریم کې فکر، سوچ او تدبر وکړو او د قرآن کریم حلال وګڼو او په هغې باندې عمل وکړو او د قرآن کریم حرام وګڼو او د هغې نه ځان وساتو او د خپل ایمان غم وکړو. زما محترم ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه اهمه او بهترینه او ضروري او لازم شعبه او لازمه برخه هغه دا ده چې الاجتناب عن المال الحرام، د حرام مال نه ځان ساتل. ځکه مؤمن باید د خپل زندګۍ لپاره داسې اصول برابر کړي، داسې ترتیب برابر کړي چې د ده په زندګۍ کې باید حرام نه د ده په مال کې وي، حرام نه باید د ده په خوراک کې وي او حرام نه باید د ده په خبرو کې وي. دا باید د حرامو نه ځان وساتي. الله سبحانه وتعالى فرمایي: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله سبحانه وتعالى فرمایي: اے مؤمنانو، تاسو مالونه د یو بل په حرامه طریقه باندې مخورئ، تاسو د یو بل مالونه مغلا کوئ، تاسو د یو بل مال حرام مه استعمالوئ. نو په دې کې زما عزتمندو رشوت داخلیږي، په دې کې غلا داخلیږي، په دې کې دوکه داخلیږي، په دې کې غش داخلیږي. هر قسمه دغه طریقې چې دي په دې ټولو باندې مال حرامیږي. نو د حرام مال نه ځان ساتل دا د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه ده او د ایمان په برخو کې یوه ډیره مهمه برخه ده او مؤمن باید د دې لحاظ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم دا فرمایلی. یو صحابي فرمایي، وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته په مینا کې د حج په موقع باندې خطبه راکړله او ډیره جامعه او ډیره بهترینه او ډیره غوره خطبه وه. په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ان اموالکم، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. دا الله رسول فرمایلو: ای زما صحابه کرامو، ای مسلمانانو، په تاسو باندې ستاسو مالونه، په تاسو باندې ستاسو وینې، په تاسو باندې ستاسو عزتونه دا حرام دي. معنا دا ده چې تاسو به د یو بل وینې نه توئ په ناحقه باندې، او همدارنګه تاسو به د یو بل مالونه نه خورئ په حرامه طریقه باندې، او تاسو به د یو بل عزتونه د هغې لحاظ به کوئ او د یو بل عزتونه به نه اخلئ. دا د الله د رسول آخري خطبه وه چې دې امت ته کړې. نو الغرض مؤمن باید د خپل ایمان غم وکړي او د حرام مال نه باید ځان وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.